څه درته ولیکمه ډېره جنجالي کیسه ده. څه درته ولیکمه ډېره جنجالي کیسه ده. د بورې مور د خوږ زخمي زړګي کیسه ده. څه درته ولیکمه ډېره جنجالي کیسه ده. د بورې مور د خوږ زخمي زړګي کیسه ده. زما د خوږ زړګي خلونه د ویلو نه دي. زما د خوږ زړګي خلونه د ویلو نه دي، خو خاک وینا دی. خاک هیڅکله پټولو نه دي. رانه خفه نه شوي ملګرو، د یو سوال کومه. رانه خفه نه شوي ملګرو، د یو سوال کومه. خپله دردمند یم، زه د بل دردمند ډېر خیال کومه. د یوه کیسه درته له ډېرې مجبورۍ لیکمه. د یوې فقیرې بورې مور د زندګۍ لیکمه. د زندګي په مثال ما دې شانې خیال وکړلو. یو ورځ مو بورې مور نه دغه شانې سوال وکړلو. ما ویل د ته هر وخت په چیغو چیغو ولې ژاړې؟ د خدای خلویه بچی دی، وایه څه د غواړې؟ راته یې ویل غمو د لاسه ډېره ستړي یمه. د غریبانو خو څوک نه وي ځکه غلی یمه. ته څه له مانه د زخمي زړګي پوښتنه کوې؟ که حال بیان کم نو ګیله به مانه ته نه کوې. ورته مې ویل خیر دی وایه ګیله ولې کوم؟ زه به ستا خوږ زخمي زړګي نه ګیله څله کوم. ویلې غوږ شه څه د سوي زړه بیان مو واورې. د غمه ډکې زندګۍ د یو داستان مو واورې. پخوا نه کونډه یم، خو یو زوی ما سره پاتې و. پخوا نه کونډه وم، خو یو زوی ما سره پاتې و. زړه مې زخمي و، خو بیا هم په دې بسیا پاتې و. ما به یې هر وخت سوچونه د ډولۍ کولو. خپل ژوڼي زوی ته به مې سوال د ابدۍ کولو. خو ما ویل څه کور ته مې انګو راشي، څه کور مې جوړ شي. څه زه په کور کې انګور وینم، زړه ټکور مې جوړ شي. ما خو به هر وخت په سپین سر کور خوری کولې. زوی به مې ټوله ورځ د خلکو مزدورۍ کولې. خو د غربت خلاتو دغسې مجبور کړي وو، د زندګۍ د خوشحالو نه یې محروم کړي وو. کیسه اوږده دی، مختصر غوندې بیان به وکم. کیسه اوږده دی، مختصر غوندې بیان به وکم. صرف د زوی د زندګۍ د یو ارمان به وکم. یو ورځ وم ناسته، شور مو واورېد، ویلا جوړه شوه. د زړه په کور کې مې غمجنه کربلا جوړه شوه. یو ورځ وم ناسته، شور مو واورېد، ویلا جوړه شوه. د زړه په کور کې مې غمجنه کربلا جوړه شوه. او ټیټ مازدیګر و، څه سپېره سپېره بدونه راغلل. ټیټ مازدیګر و، څه سپېره سپېره بدونه راغلل. په غمجن زړه مې بس د غمو کاروانونه راغلل. په کلي شور شو، ما ویل بیا څه هنګامه وشوله. په کلي شور شو، ما ویل بیا څه هنګامه وشوله. چا راته ویل په کلي شور شو،
ما ویل بیا څه هنګامه وشوله. چا راته وویل څه په ښار کې د مکه وشوله او سلګۍ واخیستم. ما ویل بیا د چا کور وران شو. سلګۍ واخیستم. ما ویل بیا د چا کور وران شو. د کومې مور ملیکه مرد د سترګو تور وران شو. او چا راته ویل څه یو غریب بې خویندو ورور مړ شو. چا راته ویل څه یو غریب بې خویندو ورور مړ شو. خبره نه یې څه نن ستا د سترګو تور مړ شو. د خفګان چیغې مې د خولې نه تر اسمانه لاړې. د خفګان چیغې مې د خولې نه تر اسمانه لاړې. د ارمان اوښکې مې د سترګو تر ګریوانه لاړې. او د سر څادر مې راګوزار کړو. ما سم شور واخیستو. د سر څادر مې راګوزار کړو. ما سم شور واخیستو. زخم په ځمکه راګوزار شوم. زړه مې اور واخیستو. کوکې مې وکې ما ویل خدایه زه بېوړونو خور وم. کوکې مې وکې ما ویل خدایه زه بېوړونو خور وم. د ستا په لویې بادشاهۍ کې زه د یوه زوی مور وم. هر څه مې لاړل د مرګي په ارادې پاتې شوم. خالقه خدایه زه خو ډېره بې اسرې پاتې شوم. زه به اوس چا دروازو نه خیرتونه غواړم. د یو وخت رزق به زه چا نه په سوالونو غواړم. نوره مې مه چېړه دردمنده د ګیلو ډکه یم. په خر ارمان پسې ارمان دی د سلګو ډکه یم. د ارمنونو کور کې اوسم ارمني به مړه شم. جنجال نه ډکه زندګي شوه جنجالي به مړه شم. درته به څه وایم د ټولې زندګۍ حالونه. درته به څه وایم د ټولې زندګۍ حالونه. سره بیان بکم د خپلې غریبۍ حالونه. تپوس مې هر سړی کوي څه درته ولې جاړي. تپوس مې هر سړی کوي څه درته ولې جاړي. تر اوسه ماته چا ونه ویل ویل څه د غواړي. یو وخت ډوډۍ خو ماته چېرته چا په لاس را نه کړه. یو وخت ډوډۍ خو چېرته ماته چا په لاس را نه کړه. ماته خو هیچا د زړه مینه په اخلاص را نه کړه. څه یو ټیم وخورم بیا راتلونکي ټیم ته خیال کوم. څه یو ټیم وخورم بیا راتلونکي ټیم ته خیال کومه. د کلي هرې دروازې ته زه سوال کومه. که د چا کور ته ځمه وایي فقیره راغله. که د چا کور ته ځمه وایي فقیره راغله. که چا ته لاس ونیسم وایي سوالګیره راغله. بس زندگی زه نوره په دې دنیا نه غواړم. په ژوندون ستړي شومه مرګ د الله نه غواړم. بس زندگی زه نوره په دې دنیا نه غواړم. په ژوندون ستړي شومه مرګ د الله نه غواړم. او دردمن کلم د ژاړي څه دا بیان د لیکي. دردمن کلم د ژاړي څه دا بیان د لیکي. زړه یې پرهار شو د غم داستان د لیکي. ای د دنیا مخلوقه ای بې وفا مخلوقه. ای د دنیا مخلوقه ای بې وفا مخلوقه. د بورې مور حق نشته. ای د دنیا مخلوقه ای بې وفا مخلوقه. د بورې مور حق نشته. ای د الله مخلوقه. دردمن کلم د ژاړي څه دا بیان د لیکي.